افغان کرکټ لوبغاړي څومره او په کومه کچه معاش اخلي؟ السلام علیکم. د افغان کرکټ په د یوټیوب چینل درنو مینوالو، د افغانستان د کرکټ بورډ سره تر اوسه 33 لوبغاړي رسمي کنټراکټ لري چې په بېلابېلو کټګوریو ویشل شوي دي. په لومړۍ کټګورۍ کې لوبډل مشر اصغر افغان ترڅنګ مخکښ آلراونډر راشد خان ارمان، مجيب الرحمن او محمد نبي ساحل شامل دي چې دوی د ټاکلي معاش د یوې میاشتې $3250 دی. په دوهمه کټګورۍ کې بیا رحمت شاه زرمثی، نجیب الله زدران، نوین الحق، حضرت الله زازی او ګلبدین نایب شامل دي. د دوی ټاکلی معاش د یوې میاشتې $2250 دی. په دریمه کټګورۍ کې بیا 24 لوبغاړي شامل دي چې پکې چټک بالر شاپور زدران، عثمان غنی، نورعلي زدران، چټک بالر حمیده حسن، آلراونډر میرویس اشرف، ځوان لوبغاړي وفادار مومند، سعید شیرزاد، قیس احمد، فرید ملک، اکرام علي خیل، افسر زازی، ناصر جمال، سمیع الله شینواری، جاوید احمدی، رحمان الله گربز، حمزه هوتک، احسان الله جنت، یمن احمدزی، ځواني مرګ نجیب ترکی، حشمت الله شهیدی، کریم جنت شرف الدین، اشرف ظاهر پختین، ابراهیم زدران شامل لوبغاړي دي. د دوی ټاکلی معاش د یوې میاشتې $1200 دی. ځینې لوبغاړي چې په دې لیست کې نومونه نه دي راغلي، هغوی سره کرکټ بورډ د دې په اساس تړون نه دی کړی چې یا خو یې بندیز خبره ده او یا هم دومره ښه نه دي څلیدلي. د یادولو وړ ده چې د افغان کرکټ بورډ د بشري سرچینو څانګه په کال کې 2 ځلې په دې لیست کې بدلون راوړي، ځکه ځینې وخت لوبغاړي په کال کې ښه لوبه ترسره کوي چې له همدې وجې د مخکې تګ او وروسته تګ پلان بیا له څاره نیول کیږي. مننه چې زموږ یوټیوب چینل څارئ. زموږ هر یوه ویډیو لپاره چې تاسې ته د ژر در ورسیږي چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې بیل ایکن ووهئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.